چې بس رخصت شوې ده مور ګرځوې ده توبه د هغې هغه مخه مهرباني بلا بیا سبا په کور کې شل ځله خو مې درته ووایي چې زه بلا نه یم بجلي یم بجلي بجلي ته څنګه بجلي داسې څه ته خو د لوډ شیډینګ نه زیاته بدرنګ دی امان ګله دا په تا څه چل شوی دی ته خو ښه سمدم وې ما ته وګوره زه فضول خبرې کوم او که د کار خبرې کوم د دې نه یم خبر خو زه په دې کور کې یو منټ هم نه ایسارېږم کښېنه درته وایم امان ګله دا په تا څه چل شوی دی ته خو ښه سمدم وې زه اوس هم سمدم یم خدای ته وګوره ته چې هر څوک یې خو ماله زما بجلي واپس راوله ګوره زه ستا بجلي یم نه خدای رسول ته وګوره ما پرېږده چې زه سمه ته خو داسې نه پوهېږې یو خبره زما په کلو غوږونو اورم یا خو د دې ځای نه بار لاړې او یا دې د تښتېدو کوشش وکړم نو بلا خو زه هسې یم بیا به دې په چکونو وخورم ما سره به هغه شان دې مینه کې چې کومه دې بجلي سره کوله دا مینه خو ما ته ډېره ګرانه پرېوځي ښه ما ته وګوره زه لږ دې کټه پورې تللی شم هلته لږ کښېنم ځان له لږ سوچ کوم ښه شین کمیس ښکاري خو د بجلۍ ورته سمه ګلپاڼه ښکاري ګوره دا خو هېڅ خبره نه ده میلمه دا کار به دله وکړمه خو په یو شرط په څه شرط په دې شرط چې په کومه جینۍ جګړه د هغه به زما یو کار ولې نه کوو دا فیصله به په جینۍ پرېږدو چې هغه څه فیصله وکړي موږ ته به منظوره وي ټیک ده خو دا د روغې کار دی د مفتې نه کېږي بازار ته به لاړ شي یا چیلې یا ګډ به راولي او هغوی ته به اعلان کړو روغه به وشي ټیک ده زه سوچ کوم په دې باندې واه خدایه چې په دې بجلۍ باندې څه چل شوی دی دا بجلي ده او که بلکل بلاتې سازه ده زما څومره ارمان و چې زه به بجلي په سره بنارسۍ کې وینم هغه به ښکلې ښکاري های خو ټول ارمانونه یې رانه تباه او برباد کړي ټول هر څه ستا څه خیال دی چې زه به وتښتمه ګیرېږم به نه مونږ درته په دې علاقه کې مورچو ښه اول خو به دې یو مشوره راکوله اوس به دوه مشورې راکې پوه شوې
خوام ګله څوک بیبي زه بجلی ما بجلی خواصې خدای هم غر کا خوام ګله ته زما خبره خواره کنه یا جنۍ څوک یې ته زمونږ ټولې منصوبې دې خطا کړي تاسو څوک یې او دا راته ووایه زما دا خاوند مې راټینګ کړی و مونږ چې هر څوک یو دا راته وایي چې دا خاوند ته نه منډې ولې وایي څه ووایم وروره زما خاوند چې ما وویني وایي ته بلا یې زه ښه سمه دمه یم چې ته سمه دمې نو ته خاوند ته بلا ولې ښکاري یاده که په دې دوربین کې وګوره چې دا بلا ده او که سمه ښځه ده دا خو سمه دمه ښځه ده بلا نه ده دا خو زه ویم چې ښه سمه دمه یم خو چې خاوند راته ولې بلا وایي ودرېږه خورې زه لږ معلومات کوم زما نوم دی جرنیټر چې سټارټ شمه نو کومه ټرټر او خوراک مې دی ټماټر ها په تا جادو شوی اوس پسې کېږي وروره زما خو څوک شته نه دغه یو خاوند مې دی دا ټولو یو خاوند دی نو خورې ته غم مه کوه اوس ته د پیریانو خورې زه په مزه لاړ شه خپل کور تاسو دواړه ځئ که نه او زه به دلته کې لږ ارام وکړم خوب به وکړم زه مړه بېګان د لوډ شیډینګ د لاسه خوب نه دی کړی ټول به دلته وده شو وده شئ منظوره ده وعلیکم السلام ورونو ملګرو نری شه زه خو انسان یم خو زه تاسو له د یو مشر په حیثیت په یو جرګه راغلی جرګه د څه شي جرګه باتورو زمونږ کلي ته یو میلمه راغلی دی او هغه تاسو تنګوئ او ویروئ روغ اوسه روکئ خیر دی ته د هغه مېلمه نه خبرې چې هغه زموږ د درې واړو په زړونو باندې کم ګزار کړی دی دا وګوره مونږ یې په زړه زخمي کړي وو وایي نه رښتیا دا خو سترګه ده ویې وم درته ګورئ ملګرو جرګه چې د چا ځای ته راشي جرګه څوک نه واپس کوي ګناه ده زه چې ته وینو ته مونږ مشر کې واکم تاله درکو چې ده څه فیصله وکړه مونږ ته منظوره ده بالکل ټیک ده ګوره ملګرو فیصله مې ستاسو وخت کې کړې ده او چیلې مې دله پېښې دی ډېر هغه دی را روان دی دا چیلې خو ټوخېږي مونږ ټوخي والا چیلې نه الو مونږ ټول به بیمار شو دا ول ډاکټر له بوځه دا ستا چال دی مونږ هم بیمار نه نه بیمار نه دی لاره کې یخني وه زکام شو او هر څه دي که نه د خوراک شی خو دی که نه چیلې دی چیلې زما جرګه تاسو ته منظور ده که نه خبره دا ده چې د والو ټکولو جرګه خو مونږ ته منظوره ده خو یوه جرګه پاتې ده چې هغه د چینۍ ده مونږ ته لا منظوره نه ده زه خو ستاسو هسې یم د جرګې مشر یم که نه خو دا فیصله به هم دلته وکړو که نه جینۍ به راوغواړو چې څوک یې خوښ شه هغه سره دې نکاح وکړي باقي به مونږ اوټ کېږو هغه د جینۍ راغی ګوره چینۍ فیصله اوس پتا شوه مونږ ټول درته ولاړ یو دې کې ځان له د ژوند ملګری خوښ کړه خو ګورې په ما باندې ډېر نظر وکړه د زړه په سترګه درته ګورم نه 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 ما سره بل چیلې نشته دا ما چانه راپټ کړی دی تاسو ټول ډیر ښه یئ تاسو ټول زما ډیر مدد کړی دی ستاسو ډیره شکریا خو زه مجبوره وم ما سره د بل لپاره پیسې نه وې او چا هم زما مدد نه کولو ځکه ما خیر غوښتو ځکه مې دا ډرامه وکړه او د خلکو نه مې په دوکه باندې پیسې واخلې
اوس که د زړه خبره ده نو زما دا میلمه خوښ دی او دی زما د زړه نه خوښ دی زه لاړ شئ د واده تیاری وکړئ او موږ هم درې واړه پکې راوغواړئ ستاسو د ټولو ډیره ډیره مهرباني زه به تاسو خپل واده کې ضرور راغواړم زه چې ځم یار خو لاړو د بل چا شو اوس جړېږئ ښاپېرو خاپیره دا تا نه زه ولې نه خلاصېږم هغه ځکه د زړه سره چې زه تا سره مینه کوم هر څه چې دي زه به تا نه پرېږدم ته به ما سره مینه کې خدایا پاکه نو ته اوس په ما باندې په زور مینه کې او که مینه نه کې که نه نو زه به تا نه پرېږدم زه به تا نه چیلې جوړ کړم نه 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 I love you I love you دا څه دي انګریزان خو پیژنې که انګریزان دا درې ټکي هغې جوړ کړي I love you چا سره چې څوک مینه کوي که نه دا درې ټکي ورته وایي چیلې ران جوړ نه کړي اوس یې له په لار راغی نه 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 د چیلي نه خو مینه ښه ده بس ټیک ده اوس خدای راوستې ده نو زه به ورته په تیږه باندې لکه د تیږې کښېنم او ته مینه کوه
څنګه راغلی ما بدولت مونږ خپلې خور کره راغلو. ما بدولت نه مړه مونږ راغلو. ته د باچاهانو په ژبه څه پوهېږې؟ تختیه وای تا سره مونږ یو وعده کړې وه چې تا له به ستا د خاوند معلومات درکوو چې هغه تا نه ولې منډې وایي. یا خورې هغه باندې یو ښاپېرۍ میینه شوې ده. څه په عوامګل باندې ښاپېرۍ میینه شوې ده؟ د دې ښاپېرۍ نه خو بدله زه ویښتو وباسم. خورې ویښته نه وزرې به ترې وباسي. او که نه چې لکه د لال شیرازۍ کونترې پر کوټه شي چې بیا الوتی نه شي د خور را د بند راولي. یا خورې د روټۍ پروګرام به رانونه کې ځکه چې ډېر زیات وګړي. تاسې په خپلې خور باندې دومره غیرت کوئ غیرتیانو روټۍ ډېره. خورې پوره د یو دیګ بندوبست پکې یوه هفته وشوه چې راغلي وو. انرژي په مونږ کې کمه شوې ده. هېڅ سم نه دي خوړلي. جادو کله کار کوي او کله نه. ګنې مونږ به کویکاب سره رابطه کړې وه. هغه یې خپلو متاثرینو له څه ناسه رالیږي. دیګو ناروره په دې کې به درته ملامته شم. په دشکي به هم کار ونه شي. زه خورې چې ستاسو دومره غریبي ده نو نن به زه وخورم او دوی به ګزاره وکړي. ګزاره نه یو ګزار به دې وله. خشي ما سره دی. مله دلته دې مپاو کې ووایي. تاسو دا خبرې پرېږدوئ. خبر لا ته ده ووایه چې ښاپېرۍ به وي کوم ځای کې. هلکه دا معلومات ټول غواړي. داسې ګرانه نه ده. خو دې سکایلیب کې به ورپسې لاړ شو. خو اول ته دا معلومات وکړه چې د جادو لوډ شډن خو نه دی. وکړه جادو. نو دا خبره ده. زه وایم چې ولې عوامګل ماته کله بلا وایي او کله رانه منډې وایي. دا پرې را ښاپېرۍ میینه شوې ده. د خدای لپاره ښاپېرۍ ته زما د ښځې نه څه غواړې؟ هغې غریبي تا ته څه ویلي؟ هغې زما په مینه ډاکه اچولې ده. څه هغې غریبي ستا په مینه ډاکه اچولې ده؟ که تا د هغې په مینه ډاکه اچولې ده د هغې په کور دې ډاکه اچولې. زه خپل زړه سره څه وکړم؟ زما خود ته خوښ یې. نو زه دې خپل ژوند سره څه وکړمه کوم چې ستا د لاسه په عذاب کې دی. که ته ما سره مینه نه کوې نو زه ځم. ته هم داسې ښیې. خدایه پاکه اوس دا ښاپېرۍ او پیرین په مینه پوه شو. داسې بده خبره خو نه ده. زه هغه سره مینه کوم. ها مینه ورسره کوې. ورکه په مینه دې اوس پوهېږم چې مینه خلک څنګه کوي. ورېږه اوس دې په خوند کوي. عوامګله څه چل دی در باندې؟ زه یم بجلي. تندر دې ولګي داسې بجلي. چېرته تښتې؟ زموږ د خور نه به چېرته تښتې؟ دارونه دې نه دي لیدلي؟ خور خور رښتیا د پیریانو خور کوم بلا تېری شي. بلا نه ده ستا ښځه ده. جادو به شوی دی او ته ورته بیبي یې. بیبي خیر دی شکر وباسه چې ببو مې ورته نه دي ویلي. او دا جادو پې نه دی شوی. دا بلا ده. بلا نه ده. ته صبر وکړه. که زموږ د جادو لوډ شډن وي تا ته په خپله پته ولګي. وکړه جادو. ملاهو
خود تا زمانه منډې والی ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې ستاسو جادو زما بجلی واپس راوسته. هیڅ خبره نه ده، موږ ټولو دې ته خور ویلي دي او په دې رشته ته زموږ لالا کېږي. زه د خدای شکر دی اوس خو زما په خاندان کې پیریان هم شامل شو. یو خې دوه خې درې ماشاءالله. اوس تاسو چای روټۍ کوم نه نه دې د چای روټۍ پوره کړی شو. چای روټۍ کوئ؟ نه ستا ډېره مهرباني. دا دوه سکه اوښیان دې مبارک شه. زه یې مېړنۍ یم او عباس قیدې ولاړ دی، موږ نه لاړو. د خدای په امان، د خدای په امان. سلام علیکم. وعلیکم السلام. د سکو لوی دا نه سکه ډېر همدرد دی. ته بیا راغلې؟ زه تا نه څه غواړم؟ ګوره تا ته ما څو ځله ویلي دي چې ما نه منې شه ښه منې شه ما نه. مینه کوم تا سره. ما ته ګوره ته ولې نه پوهېږې؟ ګوره زه یو آدم ذات یم او ته پري ذات یې. زما او ستا نه کېږي، په هېڅ صورت نه کېږي. دې ټیک وایي که نه، د انس او د جنس نه کېږي، ته زموږ خاندان بدنامې. مینه ګناه خو نه ده. ټیک ده چې مینه کې ګناه نشته، خو چې ده سره مینه کې نو د خپل مخلوق سره ولې مینه نه کې؟ دا څه وې؟ ما ته وګوره دی بلکل ټیک دی، ته واپس لاړه شه او بیا زما کور دی، زما ښځه ده، په ما باندې زما کور ولې روان دی؟ نه نو ستا په دې زړه کې سوچ وکړه چې ستا داسې آباد کوري او په تا باندې څوک داسې ژوند راولي نو ته به څه سوچ کې؟ زه اوس ته واپس لاړه شه. که دا خبره ده نو زما په ټولو کې دا برېتا خوښ دی. زه کاکا ستا لاټري راووته. ډېره مې خوښه ده بچې، زه ځم چې د واده بندوبست وکړم. ها ورشئ ستاسو بندوبست خو هم ساجیبئ. راځئ ورځئ د خدای په امان، د خدای په امان. اوس ته هم ځه. د شکر دی چې دې نه خلاص شو. ما پیری پسې خفه یې. نه داسې هېڅ خبره نشته. دا په تاسو ښځو کې دا څه عادت دی چې د بلې ښځې نه سوځئ او بیا د بلې ښځې نه خو څه د پیریانو او خاپیرونو هم سوځئ. سوځم به نه چې زما خاوند دی، بله ښځه څه د ښځې د سوري نه سوځم. وکمکلې ما خو دا سوچ کولو چې ته زما ښځه دا زما کور دی، زه د دې کور دپاره لږ سوچونه کوم. خو بیا ما ته وګوره ته زما کور ودان یې نو ستا نه بغیر به زه د بلې ښځې په هکله څه سوچ کوم او ولې به سوچ کوم؟ راځئ یار چې څه میټینګ وکړو، نه مسله حل شوه او نه م څه کار روزګار وکړو. رښتیا دی وې میټره، موږ راغلي سلو او په څه سره شو؟ او نو چې عشق کوئ نو دغه خو به وي. نو اوس څوک وو؟ ده ته اوس وګورئ وایي اوس څوک وو؟ څه به کوو؟ دلته هم ټوله غلا ده، میټرې د چا نشته، ډایرکټ کونډې یې لګولي دي، دا مسله نه حل کېږي. دلته غریب سړی روټۍ ته حیران دی نو میټر به څنګه لګوي؟ هغه خو په 10,000 روپۍ دی. او نو چې مشر غل وي که شرغل وي دا فیصله د غل د غلا به څوک کوي نه، شیرواني روندي نه. زه خو یم میټره چې اوس به زه خپل جنریټر بند کړم ځکه چې ډېر ټر مې وکړ او ټماټر خو دلته ډېر ګران دي نو زه به څه خورم؟ نو ښه نه ده چې موږ ټول کوه کاف ته لاړ شو. ولې نه ځو یار؟ هغه شلګوتی ترور به مې په انتظار وي، هسې نه زما د واده په انتظار مړه شي. جادو کوه. زما نوم د جنریټر